په ضلع صوابۍ ډاګۍ کلي کې 25 کاله پس یوه درنه روغه وشوه. دا د دوو خاندانونو ترمنځ وشوه. دا روغه د فضل رحیم ولد حاجي معتبر خان جونخیل ډاګۍ او د یار بهادر ولد سرکار سکندري ترمنځ وشوه. دا پیښه کشاله په 1999 کې یعنی 1997 کې رامخته شوې وه. په دې کې د تحصیل رزړ مشرانو ډېرې منډې تړې ووهلې، بالخصوص د تحصیل رزړ اوسني چیرمین جناب غلام حقانی صاحب، امجد علي پرنسپل صاحب، وارث خان، کشور زمان، خیر الزمان، حاجی امیش خان، آباد خان او نور ډېر مشرانو په تعاون دا روغه جوړه شوه. ټولو مشرانو د معتبر حاجي صاحب د ټبر ډېره شکریه ادا کړه. دې روغه کې د معتبر حاجي صاحب زامنو محمد افسر، فضل امین، نور القمر عرفې کمن کاکا، نور البصور، ټولو رونو او رویرونو بغیر څه شرطونو یار بهادر ولد سرکار معاف کړل. د چه وینا د چه بس کې او ستاسو د ټولو مبارک شي. دوا کېږي انشاءالله، دوا اجتماعي دوا کېږي. ټول ملګري خپل سره درود شریف وایي. پرون موږ بیا د جرګې دا نیټه کې خوده او ډاګې ته موږ رالو او موږ سره د معتبر حاجي صاحب زامنو ټولو او جان بھائی دي، جانزیب کاکا دي، سبزر کاکا دي او د دې کلي د اصلاحي جرګې مشرانو کمې درانې او خوږې خبرې کړې دي. نو بیګا یقین وکړه چې زه خو ضرور کېږم، بیمار سړی یم، خو تاسو په جومات کې ته ولاړ یم چې زما د ډاګۍ دا مشران او هغه خبرې تر 11:30-12 بجو پورې په دماغو کې ګرځېدې چې یا الله ګوره د ډاګۍ دومره درانه او خواږه پښتانه، دومره درانه عزیزان چې په دې نن دور کې چې خلک په کم لالچ کې پروت دی، د څه په تمو کې پراته دي. یقین وکړه موږ خو ډېر په دې جرګو کې ګرځو. زموږ د ملکزو د حجرې جرګه ده، ګرینډ جرګه ده، د څلور یونین کونسلو، آباد خان لاله زموږ صدر دی، زه ورسره سینیر نایب صدر یم. نو اکثر زموږ موجودګي ډېره وي. نو موږ چې چېرته هم لاړ شو نو قسمه قسم خلک پکې وي چې معمولي شی وي او د هغې نه به دومره یو لوی شی جوړ کړي، یو قسم دکانداری به تی جوړ کی، تجارت به تی جوړ کی چې هغه کار خدای پاک وکړي، خو موږ ډېر زیات ستړي کړي. دا بیګا چې ما کوم سوچ کوو نو ما د دې عزیزانو او د دې پښتنو د دې درونوالي، د دې خوږو خبرو او د دومره د درد وخت یې ول 15 کاله. نو یقین وکړه چې ډېر زیات خوشحاله وم او ما ته په دغه ټایم کې اختر منیر کاکا او شهباز خان کاکا، زمرود بابا او هغه درانه خواږه مشران ټول مخې ته رالل. ما وی واقعي زمونږ یار حسین هم ډېر درانه پښتانه دي، خو تاسو کې چې کوم درونوالی دی بیګا زما کلیواله که ناست دي خفه کېږي دي نه، یو دانه پې ما دا ټول درون لیدلی دی. زه ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه چې دا قرآن دی دغسې چې دومره څومره نږدې خلک د یوې ډلې سره م او بلې سره م د هغه ټولو ته به زړونه پاکولي. دا بنیادي روغه ده. د دې نه پس که جنگ کېږي که جګړه کېږي هغه کس به ذمواري څوک چې شیطانت کوي، څوک چې ورانې کوي. دا د دې کلي دپاره هم ډېره د عزت خبره ده چې لله فی الله دا سړي معاف کړه 15 کاله پس او د هغې خلکو دپاره هم ډېر درناوی او د عزت خبره ده. هغوی دې هم د دې شکریه ادا کړي، په ښو الفاظو کې دې ادا کړي. دغه یو کور نه دا ټول سکندرۍ ګاونډ دې ټول ادا کړي، ځکه چې اور یو ځای کې بل شي هغې کې بیا دا نه وي چې دا خپل دی او دا پردی دی. تاسو دا 15 کاله چې کوم صبر کړی الله پاک دې تاسو لره دې وزونه درکړي. او فضل رحیم بھائی هم ډېر خوږ سړی و، ډېر دروند سړی و او د هغه د خدای په کور کې ولاړې ما چې د ورځ د راز خبره ما سره دام شوې ده. زه په ورځ د قیامت الله له جواب ورکوم چې زه بس همیش خانه نور ما بسې مه راځه، زه مجبور یم او زه دې حالات ته چې زه ځان ته ګورم او بیا دې معاملو ته ګورم. په دې اخر وخت کې د جان دی په ځای کې زما په خیال دی ناستو او کیشور به هم ناستو، موږ هغه سره خبرې وکړې د مرګ نه لږې ورځې مخکې. زه د ده د رونو او د هغه دغه یو بچي ډېره زیاته شکریه ادا کوم د خپل جرګې د طرف نه، د خپلو ملګرو د طرف نه، د یار حسین د طرف نه، د سوډیرو د طرف نه، د یعقوبي د طرف نه چې تاسو دومره لویه وکړه او دومره عظیم کار هم وکړو. نن هم الله هم رضا کړه، خپل بچي هم رضا کړه، دا کلی هم رضا کړه، دا خپل یونین کونسل هم رضا کړه، سکندرۍ یونین کونسل هم رضا کړه.
که زه هر څومره خبرې وکړم په دې کاته نو یو سړی دی او عبادت کوي او دومره عبادت یې کړی چې په ګټه باندې د هغه د خپو او د لاسونو د سجدې د نشانونه جوړ شوي دي. حضرت موسی علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو چې ما داسې د الله یو بنده ولید چې دومره عبادت یې وکړو. چې کله موسی علیه السلام د الله رب العزت راز لړ پیغمبرانو کې زیات عالمان صاحبان ناستې خبرې حضرت موسی علیه السلام الله سره کړي دي. الله رب العزت ترنه تپوس وکړو چې ته خو ډېر زیات خوشحاله یې، څه وجه ده؟ وایي زه په دې خوشحاله یم چې ستا یو بنده یو مسلمان مې ولیدو او دومره عبادت یې کړی دی چې د هغه د لاسو د پښو نشانونه په ګټه باندې جوړ شوي. الله رب العزت ورته په خپل قدرت سره وفرمیل چې ما ویږي نه 2 کسانو په منځ کې روغه کړې. مسلمانان یې نه دي یاد کړي چې 2 مسلمانانو وی چې د یو 2 کسانو په منځ کې روغه کړې ده. دوستانو روغه چې ده نو دا روغه ده، دا امن دی. په دې وطن کې هر څوک چې موږ ته امن پکار دی، مسلم غیر مسلم دا دواړه وایي چې موږ ته امن پکار دی. په بین الاقوامي سطح دا څومره ملکونه چې دوستانو چې دا څومره وسلې را جمع کوي، دا څومره سرمایه چې په وسله خرج کوي، دا د امن دپاره د خپل دفاع لپاره خرج کوي او کوشش دا کوي چې موږ ته امن میلاو شي. خو امن دوستانو په یو څیز کې دی، امن په دین کې دی، امن په اسلام کې دی. موږ ته قرآن پاک واضحه لار ښودلې ده چې د امن لار ده، د نجات لار ده، د خلاصي لار ده. موږ تاسو ته د امن ضرورت دی چې امني. نو کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خدای پاک کور جوړ کړو، خواري او محنت یې وکړو، نو دعا کوي. نو چې دعا کوي لاس یې پورته کړو، نو اولنۍ دعا دا وایي یا الله دا د امن ښار کې. خدای پاک ورته ډېر محنت یې کړی، دا دعا مې دله قبوله کړه. هغه د امن ښار دی. نو چې سهار شي نو داسې میوې او داسې سبزی پکې پرتې چې پرخه پې پرته او د ګل غوټۍ. دا صرف دوستانو د امن. ما سرناس غلام حقانی صاحب او د یار حسین ملمان او د سډیرو د اسکندری د صدری متجم الله صاحب د مادر ډاګه عزیزانو السلام علیکم. خبره خو مشرانو وکړلې، یقیني خبردار چې دا د الله پاک کور دی او دلته چې سړی راغونډ شي د څه مقصد دپاره د اصلاح دپاره، نو هغه چې کوم د دې نه مخکې کومې غلطۍ کوتاهۍ شوي نو هغه د الله د رضا لپاره معاف کړي. نو دا جرګه چې کوم وه دې نومونه اخیستل، خو زه چې کله خبره کوم نو زه د نومونو دغه مې په دې نه چې دې کې داسې ډېر نومونه پاتې شي چې هغه جرګې کې تللي وي، نو د هغې غاړه ته به درد ورسي. حالانکې دا روغې چې څوک نه دا څوک د نوم دپاره نه کوي. چېرې د ما د یو سړی که پر اوس کو د نوم خبره پکې راځي نو بس بیا د الله رضا ختمه شوه. نو بېشکه ستا په دنیا چې دا به پرې ښایسته شي، خلک به وایي چې پلان کې ښه سړی دی، ډنګلې ښه سړی دی، خو هغه د آخرت هغه ګټه چې کومه ده نو به هغه څیزونه ختم شي. زما د جرګې ته دا خواست دی او تجویز مې دی چې کله هم داسې روغې جوړېږي نو پکار دا دی چې بهی صرف دا خبره دی کوي چې بهی دې جرګه کې دې مسله کې چې چا منډې والې دي یا چا یو ښه سوچ ساتلی دی چې یاره دا کار دا روغه دی وشي، الله رب العزت د هغه علاوه پکې مو په هغه حساب باندې درجې ورکړي. زه د ټولو مشرانو کوم مړه دي دې جرګو کې راغلي دي، کوم ژوندي دي، کوم موجود نه دي، نو زه د هغه ټولو شکریا ادا کوم. زه د پل رحیم بای دی د هغې د خاندان او دومره زیاته شکریا ادا کوم ځکه چې ډېر د تکلیف وخت وي، ډېر د درد وخت وي او دا چې بچا باندې تېرېږي هغه ته پته لګي. خو دا چې په دې باندې به چې الله رب العزت څه ورکړي یا چې کومې جرګې راغلي دي هغې خپل قیمتي ټایم وخت هېچا سره هم نشته دی، هغې خپل قیمتي ټایم وباسي او وایي چې بھائی ستا کور روغومه. دغه انسان یې بانه کېږي. ځکه د میر بهادر کاکا دې خبره وکړمه نو یقیني خبر ده 15 کاله دشمنی کول یا مخ ته پلو نیسل یا د کلي علاقې نه دغه رونه دغه خاندان دغه بچي بار پاتې کېدل دا آسان کار نه، خو غلطي شوې وه. نو الله رب العزت د هغې هم د دې اجر ورکړي. زه